ان نستشرف العين والاذن. د حدیث مبارکه مقصد دا دی وی مونږ ته نبی مهربان صلی الله علیه وسلم حکم وکړ چې د ساروی سترګې هم ګورئ او غوږونه هم ګورئ. دا یو مسله ځان سره دلته زده کړه چې په د قربانۍ په ساروي کې چې کله د هغې عمر پوره وي دوه صفاتو ته کتل پکار دي. یو د هغې د حسن او د جمال سره تعلق ساتي او بل د هغې فیدې سره تعلق ساتي. حسن او جمال مقصد دا دی چې ظاهري ډانچه د ساروي به ګوري او دا هم په شریعت کې معتبره ده چې د هغه غوږونه سالم وي، ښکرونه یې سالم وي، سترګې سالم وي، چې څومره اعضا دي لکۍ او خپې دا به سالمې وي. دا د دې ظاهري حسن سره تعلق ساتي. مطلب حسین ساروي باندې قرباني کول پکار دي. او دویم د هغې فیدو سره تعلق ساتي چې هغه